بسم بسم الله الرحمن الرحیم. موست ویلکم ټو ای سی ټي پښتو. ډېر ښه راغلاست دوستانو. په نن کلاس کې بله خیره د فوټوشاپ هغه امپورټنس چې کوم سلیکشن ټولز دي چې زه هم ډېر زیات استعمالوم هغه بله خیره ډسکس کوو. چې کله تا ته یو ټاسک ورکړل شي، چې کله تا ته یو پروژه ورکړل شي، یعنې غواړې چې د یو پکچر څخه بیکګراونډ لرې کوئ، نو دې لپاره دا سلیکشن چې اوس تدریسوم دا بیسټ سلیکشنز دي. تاسو کولی شئ خپل ډیلی لایف کې استعمال کړئ. نو راځو سلیکشن طرف ته راځو. نو ما فوټوشاپ کې آلریډي ما سره څو پکچرز دي. نو دا یو پکچرز ده. نو تاسو وګورئ چې دا پکچرز ما سره شته، خو زه غواړم چې د دې پکچر نه چې کوم دی یو سلیکشن وکړم یا د دې هغه بیکګراونډ چې کوم دی ریموو کړم، بدل یې کړم. صحیح شو؟ نو دې لپاره به تاسو څه کوئ، بهترین سلیکشن چې مونږ هغه بله ورځ ډسکس کړي وو هغه باندې به هم تاسو کولی شئ لیزي ټول شو. صحیح شو؟ دغسې مونږ سره پیلیګنال دی او میګنیټک لیس ټولز دي. صحیح شو؟ په دې هم کولی شئ، په دې هم تاسو کولی شئ، نو پرابلم، مشکل نشته. صحیح ده؟ نو مطلب په دې تاسو کولی شئ څه وکئ، سلیکشن وکئ او خپل هغه کار مخې ته یوسئ. صحیح شو؟ نو زه به خپل بیرته ساحه ته راشم او دلته به زه ودرېږم. صحیح شو؟ نو دې لپاره به تاسو څه کوئ، دې لپاره به تاسو هېڅ هم نه کوئ. نو دا سلیکشن به مونږ څه کوو، نن به ډسکس کوو. لومړنی مونږ سره ابجیکټ سلیکشن ټولز دي. نو چې کله زه دا انتخاب کوم نو دا بهترین سلیکشن ده. تاسو به صرف ورته سیز بخی هغه نور څه به تا سره څه کي سلیکشن کي. صحیح شو؟ لکه فرض مثال دا زه غواړم څه کومه سلیکشن کومه دا کس. نو چې دې کس سلیکشن لپاره به تاسو څه کوئ، دا به ټول بیکګراونډ به څه کوئ، انتخاب به کوئ. صحیح شو؟ نو چې کله دا انتخاب کو نو تاسو ریموو پرېږدئ. نو چې کله تاسو پرېږدئ نو ګورئ بیسټ سلیکشن مونږ سره څه شو، راغی. صحیح شو؟ نو ګورئ مونږ سره هغه جینۍ چې کوم وو هغه مونږ سره سلیکټ شو، هغه مونږ سره راغله. کنټرول سی کا، کنټرول وی کا، نو ګوره تا سره بیکګراونډ راغی. د دې بیکګراونډ چینج کا، راځه څه وکړه، اسکار اسم کوه، راځه څه وکړه، د دې بیکګراونډ چینج کا. نو څنګه به چینج دې باندې به کلیک کوئ او کلیک نه وروسته څه به کوئ، سالډ کلر باندې به کلیک کوئ. صحیح شو؟ نو ګوره مونږ سره چې کوم کلر ورکوي، فرض مثال دا کلر ورکوم، نو ګوره تا سره څه شو، کلر راغی. صحیح ده؟ نو په دې طریقه ته کولی شئ څه وکړئ، یو سلیکشن ابجیکټ ټولز په واسطه کولی شئ. ریپیټ کومه. صحیح شو؟ نو کنټرول زیډ څنګه به وکړئ، تاسو به دا هغه به راوالئ ابجیکټ ټولز او تاسو به څه وکړئ، داسې به یې څه وکړئ، انتخاب به یې کړئ او دن به یې څه وکړئ، دن به یې لیف کړئ، مطلب پرېږ به یې دی او تا سره څه کېږي، سلیکشن کېږي. صحیح شو؟ کنټرول سی کنټرول وي کې تا سره څه کېږي، سلیکشن کېږي. صحیح شو؟ او د سلیکشن ډیلیټولو لپاره کنټرول ډي تاسو پریس کړئ نو تا سره سلیکشن کېږي. فرض مثال زه غواړم چې دې نه یو سلیکشن وکړم. صحیح شو؟ عکس هم ما سره ډېر ښایسته نه ده، خو خیر زه غواړم چې دا کس چې کوم دی دا سلیکټ کړم ځان سره، یعنې دا انتخاب کړم. نو څه به ابجیکټ باندې به کلیک کړئ او دا ټول بیکګراونډ به ورته څه کړئ، انتخاب به یې کړئ او ویې ورې به څه کړئ، خوشي به یې کړئ. نو ګوره تا سره څه شو، هغه ټول هغه مطلب دا دی چې کوم ساحه دې سره میچینګ کېده هغه څه شو، انتخاب شو. صحیح شو؟ دا هم دومره نه استعمالېږي. فرض مثال زه غواړم چې دا کس ځان سره څه کړم، انتخاب کړم، نو پرابلم. فرض مثال ابجیکټ ټولز راواله، ابجیکټ ټولز سره چې کله راغلی، فرض مثال همدومره ساحه څه کړه، انتخاب کړه. نو کومه ساحه، کنټرول ډي چې دا ډیلیټ شي ما سره او دا ټوله ساحه څه کومه، انتخابوم. صحیح شو؟ نو چې کله دا د انتخاب کې پرېږده نو ګوره بیسټ سلیکشن وشو. ګوره مونږ سره کنټرول سی کنټرول وي، نو ګوره دا سلیکشن وشو. نو چې کله دا بند کړم هلته راشم، یا څه وکړم، یو بیکګراونډ کلر ورکړم په دې باندې او څه وکړم، سالډ کلر ته راشم، فرض مثال دا یو کلر. صحیح شو؟ نو چې کله اوکې کړم او دا لږ پاس راوړم او دا لاندې راوړم، مونږ سره داسې دا ګورئ مونږ سره څه شو، بیسټ سلیکشن مونږ سره وشو. نو په دې ترتیب ته څه کولی شئ، یو سلیکشن کولی شئ او سلیکشن څخه استفاده کولی شئ. صحیح شو؟ نو زه به دا ریموو کړم ځکه زما دواړه نه دي په کار. نو دا مونږ سره څه خبره، ریکټینګولر سلیکشن په طریقه مونږ کولی شو سلیکشن وکړو. صحیح شو؟ بل کویک سلیکشن ټولز دي. کویک سلیکشن ټولز چې کوم دی دا هم ډېر استعمالېږي. صحیح شو؟ نو دا به ډېر زیات استعمالېږي ځکه چې دا به لومړی به دلته راشم، پریکټس به یې کوم. صحیح شو؟ نو دا سلیکشن چې کوم دی تاسو کولی شئ استعمال کړئ او دا هم سلیکشن کېږي. اکثر چې کوم دی دا ډېر زیات استعمالېږي. صحیح شو؟ ډېر زیات زه استعمالوم او تاسو هم استعماله کړئ. صحیح شو؟ نو دا د کوریکټ سلیکشن لپاره تا سره څه کېږي، استعمالېږي. نو چې کله زه په دې کلیک کوم نو ما سره څه کېږي، داسې ایرر راسي. دا خو ډېر غټ دی. څه به وکړئ، په دې پیرتیز بریکټس چې کوم دي دا په دې باندې کوچنی کېږي. پي سره څنګ کې وګورئ دا بریکټس دي په دې غټېږي او په دې بل څه کېږي، وړه کېږي. صحیح شو؟ نو تاسو به څه وکړئ، هغه ساحه به انتخاب کړئ چې کوم ساحه سلیکشن کوئ. نو لږ یې نور هم کوچنی کړئ، فرض مثال دا ساحه. نو لیف به تاسو کلیک نیسئ، ګورئ په خپله څه کړئ، په خپله یعنې مطلب دا دی چې د دې کومه ساحې میچینګ کوي هغه په خپله څه کېږي، انتخابوي. نو ګوره دا جمپر چې کوم دی تور دی، نو په خپله څه کوي، په خپله منډې وهي. صحیح شو؟ نو ګورئ څه شو، انتخاب شو. نو داسې به دا بوټان هم انتخاب کړي، نو ګوره دا سره هم انتخاب شو. صحیح شو؟
او دا به هم انتخاب کړي. صحیح شو. خو چې کله تاسو سره څه شو فرض مثال داسې هم انتخاب شو، نو دې لپاره به څه کوئ، تاسو به خپل کیبورډ کې یعنې آلټ به نیسئ چې دا پلس نشاني مطلب دا چې دا انتخاب کوو. چې کله آلټ ونیسئ تاسو سره ماینس کېږي. ماینس معنا میک او فرض مثال دا څه هم کوو. نو ګورئ ته په دې چې کله کش کړم نو بېرته څه کي سلیکشن شاته کېږي. صحیح شو. دا هم مه کوه فرض مثال دا هم مه کوه، نو ګورئ تاسو سره سلیکشن څه کېږي، مطلب دا دی شاته کېږي. دلته هم مس شوی دی، مس شوی دی، نو زه به دا هم څه کړمه لږ به یې صفا کړم. صحیح شو. نو ګورئ په دې طریقه ته کولی شئ دا کار وکړئ. نو فټ سلیکشن شو، نو تاسو به زوم ان کړئ. صحیح شو. لکه ګورئ دا هم تور دی دا هم تور دی، نو میچینګ کېږي. صحیح شو. زه به دا بریکټس لومړی وړوکی کوچنی کړم او آل به ونیسم تر څو ماینس شي. تاسو به داسې ترتیب کې برابروئ، نو ګوره به موږ سره برابر. صحیح شو. لږ به پاس راوړئ دلته هم موږ سره برابر دی، نو څه مشکل نشته. دا خاصه هم موږ سره نو آل به ونیسئ، تاسو به څه کړئ داسې به مخکې ورته کړئ. صحیح شو. او داسې هم موږ سره میچینګ کړئ، نو تاسو به څه وکړئ پلس به لومړی نیسئ. صحیح شو. او چې کله پلس ونیسئ نو تاسو سره څه کېږي دا ساحه به مکمله پاکېږي. نو دا یو بیسټ سلیکشن دی چې زه هم ډېر زیات استعمالوم، تاسو هم. که فرض مثال دا ساحه ګورئ د موږ سره شاته راغله، نو ته به لږ کلیک نیسئ، لږ لږ بیا پاس وړئ. صحیح شو. او دا لږ پاس نه لږ لاندې راوړو دا په دې ساحه سره، بس د موږ سره ترتیب برابر شو. نو لاندې به راشي د دې هغه غوږ چې کوم موږ سره دی هغه رانغی. فرض مثال زه به یې څه کړم داسې به یې برابر کړم. صحیح شو. او لږ به یې صفا کړو، بس دا موږ سره برابر شو. لاندې راشه ډاون راشه، فرض مثال دا هم موږ سره دی په کار، نو زه به راشم دا هم به څه کړم ماینس به یې کړم. صحیح شو. او بېرته به لاندې به راشي او بس دا ساحه موږ سره هم نه دی په کار. زه بریکټس لږ نور هم کوچنی کړم او څه به وکړم دا ساحه به څه کړم، بس دا زما په ګمان اوکې ده. خو په هر حال نو زه به هم دا ماینس کړم چې تر څو موږ سره ترتیب برابر شي. صحیح شو. پاک پکچر راشي او دا څه موږ سره وشو، نو زه به دا لږ بوټان به لږ مکمل راوړم چې موږ سره سم برابر شي. قرار به یې کوئ. صحیح شو. او دا ساحه ماینس کړه په دې ترتیب سره. نو ګورئ موږ سره څه شو بیسټ سلیکشن وشو. نو ګورئ دا موږ سره څه شو سلیکشن شو. نو اوس یې کنټرول سی کا کنټرول وی کا، نو تر موږ سره څه شو کاپي راغی. دا بند کړه. اوس راشه څه وکړه یو هغه راواله، فرض مثال څه وکړه یو کالر راواله، یو کلر فرض مثال دا کلر، یا بیخي دا کلر مه راواله، یو بیکګراوند راواله. څه راواله د باندې بل راشمه ما سره بیکګراوند دی، فرض مثال دا بیکګراوند راخلمه. نو ګورئ موږ سره زبردست بیکګراوند به راشي، نو زه به دلته ډراپ کړم. صحیح شو. نو بیکګراوند څه ده کوچنی دی، نو زه به دا څه کړم دا به لږ غټ کړم. صحیح شو. نو په دې ساحه مې څه کړله غټ مې کړله، دا هم لږ غټ کړمه دا ساحه. خو دا کس دې خوا ته دا لاندې زه به دا کس به لږ پاس ویستم. نو ګورئ موږ سره څه شو زه به یې لږ دلته راوړمه، دا موږ سره په دې ترتیب سره دا په دې ترتیب سره لږ به کس غټ کړو. نو ګورئ موږ سره بیخي سره نه ښکاري. صحیح شو. چې موږ سره آیا دا حقیقي بیکګراوند دی که مطلب همداسې بیکګراوند دی. نو ګورئ موږ څه کړل دومره په اسانۍ سره موږ څه کړله بیکګراوند هم چینج کړم او ترتیب هم څخه کار واخیستم. دغسې تاسو دې څه هم کولی شئ استفاده وکړئ. تاسو دې سره هم نو زه کنټرول ټي وهم، نو زه راځم دا کس څخه هم سلیکشن، زه به په ډېر اسانۍ سره کویک سلیکشن راوالم او داسې به څه کوم لږ لومړی بریکټس به لږ غټ کړم او په دې ترتیب سره بیا به څه کوم داسې به انتخاب کړم او داسې به انتخاب کړم په قرار سره داسې ترتیب سره. او دا جامې هم زموږ په کار دی. نو ګوره موږ سره دا ساحه راغځي او لږ به یې وړه کړو چې ځکه موږ سره لږ به یې زوم کړو. صحیح شو. همیشه سلیکشن کوئ ځان سره زوم کوئ. صحیح ده چې لږ پاک صفا راشي تاسو سره سلیکشن دا هم انتخاب کا. نو ډېر خراب شو. زه به کنټرول آل به نیسم او تر څو به یې څه کړم کوچنی به یې کړم په دې ترتیب سره چې زموږ د دې غوږ لږ موږ سره راشي. نو زموږ سلیکشن نور بیسډ ده، نور هېڅ مشکل نه لري. کنټرول سی کنټرول وي. صحیح شو. دا بیکګراوند باندې بند کا او دا بیکګراوند باندې څه وکړه بس یو فرض مثال زه به راشم دا یې بیکګراوند به راوالم. فرض مثال د مثال په توګه دا یې بیکګراوند به راوالم. نو زه به دا سلیکشن وکړم، دا به انتخاب کړم او دا بیکګراوند به لږ غټ کړم داسې ترتیب سره او دا به هم لږ غټ کړم. صحیح شو. او اوس به دا کس لږ پاس ویسو، دا به لږ لاندې راوړم او کس پاس ویړم. نو ګوره موږ سره څه شو، نو زه به کنټرول ټي ډي کړم او موف ټولز به راوالم او دلته به څه کړم انتخاب کړم. نو ګوره موږ سره څه کوریکټ سلیکشن وشو. صحیح شو. نو په دې ترتیب تاسو کولی شئ سلیکشن وکړئ او انتخاب کې او کار ورڅخه والئ. بل سلیکشن چې کوم موږ سره ده هغه موږ سره کوم سلیکشن ده هغه موږ سره زه به راشم وګورم
هغه موږ سره چې کوم دی هغه موږ سره میجیک وینډ ټولز دی دا ډېر نه استعمالېږي څه خو اکثره خلک یې ډېر زیات استعمالوي څه شو یعنې مطلب دا دی په ایکسپایر هغه فوټوشاپ کې چې کوم دی هغه دا استعمالېدو نو چې کله په دې میجیک باندې کلیک کوئ نو مطلب دا دی په هغه ساعت باندې به کلیک کوئ چې کوم ساعت تاسو انتخابول غواړئ په دې به کلیک کوئ نو ګوره ټول څه شو سلیکشن وشو نو چې کله دا انتخاب نو مطلب دې سره بیکګراوند هر څه څه کېږي انتخابي څه شو خو زمونږ دا بیکګراوند نه دی پکار زمونږ دا جینۍ پکار دی نو تاسو دا سلیکشن پورې ریلیټډ دی نو سلیکشن پورې ریلیټډ دی څوک سلیکټ باندې به کلیک کوئ تاسو به څه کوئ یونیورس سلیکشن مطلب دا سرچپه کړو په دې کلیک کړو ګوره جست آنلی چې کوم دی جینۍ څه شو سلیکټ شو اوس راشه څوک کنټرول سی کنټرول وي او څوک کلر بدل کا نو چې کله ته راشې کلر بدل کې نو دلته راشه او څوک کلر بدل کړه نو ګوره سره څه شو دا هم سلیکشن کېږي څه شو خو په زوړ فوټوشاپ کې چې کوم دی دا استعمالېده اوس نه استعمالېږي نو دا بهترین سلیکشن دی نو امید لرم چې تاسو په دې سلیکشن باندې پوه شوي یاست کنسپټ هم کلیر شوی وي نو چې کنسپټ هم کلیر شوی نو زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کېږئ او همچنان د ښو ویډیوګانو لپاره زموږ ویډیوګان شیر کړئ څه شو نو ډېر